د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا شرط. طالب بندیان به په کوم شرط زندان نه خوشي کړی شي؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ، خو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا شرط. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي هغه طالب بندیان چې د افغانستان له زندانونو خوشي کیږي په اړه یې باید دا تضمین موجود وي چې خوشي شوي کسان بیرته جګړې ته مخه نه کوي. د ملي امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د 1998 کال د کب د میاشتې په 29مه نیټه په یوه استول شوي پیغام کې ویلي که دا تضمین ورنه کړل چې افغان حکومت به د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې اقدام ونه کړي او پر خپل دریځ به ولاړ دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل په دغه غږیز پیغام کې ویلي بندیانو په ارتباط زموږ په موقف کې تغیر نه دی راغلی، لکه څرنګه چې جمهور رئیس په فرمان کې راغلی موږ آماده یو چې دا پروسه مخته یوسو، خو مهمه ده چې طالبان د افغان وژنه ودروي او موږ ډاډه شو هغه څوک چې د سولې تر نامه لاندې خوشي کیږي بیرته جنګ ته نه ګرځي. د افغانستان د ملي شورا امنیت ویان جاوید فیصل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د مارچ په 11مه ویلي چې د طالب بندیانو 1500 په ښه نیت له مخې خوشي شي. حال دا چې طالبان وایي د امریکا او طالبانو د هوکړې پر مهال د 15000 طالب بندیانو لیست امریکایي پلاوي ته سپارلی چې ټول باید په یوه مرحله کې خوشي شي. خو په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې ویلي چې تخنیکي پړاوونو ته په پام کې په یو وار د 15000 طالب بندیانو خوشي کېدل امکان نه لري. په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار وحید عمر مخکې له دې چې افغان حکومت ویلي چې 1500 طالب بندیان په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي هره ورځ به 100 طالب بندیان خوشي کړي، خو هغه څه دي چې طالب ډله ورسره مخالفه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل وروستي ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات غواړي د امریکا او طالبانو له هوکړې سره سم د بندیانو خوشي کېدل ژر پیل شي. که څه هم دواړه غاړې ژمنې کړي چې داسې به وکړي، خو تر دې دمه بندیان نه دي خوشي شوي. د سیاسي چارو پوهانو وایي افغان حکومت اوس هم باوري نه دی چې خوشي کېدونکي طالبان به جنګ کې نه شاملېږي او په دې اړه یې تضمین غوښتل پر ځای دي. د دغو پوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل د حکومت دغه ویره له تعقل نه لرې نه ده. د سولې لپاره باید دواړه لوري د جګړې پر بندېدلو ډاډمن شي. که د طالبانو له امریکا سره دا هوکړه کړې وي باید امریکا دواړو لورو ته ضمانت ورکړي چې طالبان به دغه کسان د جګړو لیکو ته نه لیږي او افغان حکومت په دې ډاډه کړي چې دغه بندیان د یوه معقول زماني جدول له مخې آزاد کړي. ښاغلی شفیق دا هم وایي سربیره پر دې چې امریکا باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې ټول جزئیات له افغان حکومت سره شریک کړي، کنه نو د هوکړې ناڅرګند موضوعات به په راتلونکي کې هم ورته اندېښنې له ځان سره ولري. که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.